داتا چنن کوي مسته انسانا داتا څرنګه چې د نور مسجدونه ابود شوي یاره داسې د ابود کړي په اعمالو باندې یې ابود کړي یاره په تعمیراتو باندې یې ابود کړي یاره د موږ سره چاته سول حاجت پیش ما کړي ته په خپله باندې غیبي مدد وکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد داتا چنن کوي مسته انسانا داتا چنن کوي مسته انسانا خدای ته بس جواب ورکړي انسانا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو شذي مسوم یو الله تعالی د وکی چې ټول روغ جوړ وای او ژوند ته خطا ځا وای. ملګرو دا نوې جماعت جوړیږي په حساب کومریو کې تحصیل باندې د اوتشا ضلع کرک کې دا یو کاس جماعت پر زوی ور کړهو تقریبا 2.5 کوله دی کیږي او دا بس دې پر پوتې چار کې دې څو کې پیسو اعلان وکي د چار چلو کوو خدا سي سب اسی کوم کاس چې د ازما کې کړي وا هغه وته چې زبر د چې کومي اړې کې د کیږي دا غیر پر به تاسو خپل چا مې وروړو 40 غټې ته کې هغه وروړلې دي دا سي نور الله ډېر مدد شو بیا کسونه دای ته ویل مولوی صاحب ته ویلو چې چار چلو شي نو ان شاء الله به خلک مدد وکړي. نو مودا سوچ وکړو چې ویډیو وکړو ان شاء الله چې ویډیو خلک خبر شي نو ویډیو مدد سره خلک شته د واسي راسي ان شاء الله مدد وکړي. نو دې پر ویډیو کړی دا چې کوم کسانو واس راسي هغه به پیسو مدد وکړي که چا پیسو نه یې هغه چې کوم دی لکه رتللی شي نو دوی لګې ولوي چارې مدد وکړي که کوم کسان داسې وي چې چار نشي کوه د پیسو مدد نشي کوه هغو دپاره د دوا خواسته چې دوا وکړي یو خلکو دپاره چا چې واس راسي چې هغو په زړونو کې داسې رحم روشي او دې دپاره دوا وکړي چې دا جماعت سار ته ورسي. نو انشاءالله نن یې پیله ریز وه او الله نه امید ده چې دا به مخته داسې بړویږي چار به داري نه انشاءالله جماعت به راسي. د مولانا عبدالقدوس صاحب نمبر په سکرین باندې تاسو کتا شئ که سره رابطه سره کوئ 0345 62 لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالكم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ولا غنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا مريضا الا شفيت ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا الله د جماعت له بنیاد کې د کیږي یا الله ته غیبی مدد وکړي یا الله چې زوی ور کړه دا هغه ته پورا اجر وکړي یا آخرت دې پر دې پر ذخیره وګرځي یا ایمان جنت کې یا دې پر محل ور کړي یا الله موږ د لږه ډېرې ستړي ستوماني چې څنګه کوم قسم ته د کې مدد کوي ته یې قبول او منظور وګرځي یا الله ته غیبی مدد وکړي یا الله داسې خلک ته مقرر کړي چې موږ وهم ګمان کړي چې پورا جماعت دا ودرې یا الله څومره خدمت کوي یا پورا اجرونه ورکړي یا الله موږ ته د الله ډېرې چارې کې چې دا برکت وشي یا الله موږ سره ټول خلک په دې اتفاق یا الله اتفاق اتحاد نصیب کړي یا الله د خپل د رضا ولا سبب وګرځي یا د ټولې دنیا د پر د دین ولا مرکز وګرځي یا د مسجد د آباد کړي یا الله ته یې آباد کړي یا الله ته یې آباد کړي یا ټولې دنیا د پر دین ولا مرکز وګرځي یا زر نظر چې دا ته یور د ټول کور دا یا الله د ټول کور دا یا الله چې چا څومره پکې خدمت وکړو په خپل رضا دې پر وګرځي د جنت پر سبب وګرځي د جهنم نه د بچاو دې پر ذریعہ وګرځي یا الله دې موږ وزارو سونه خلیب مازي یا الله ته د ولا غیبی مدد وکړي خپل کور ولا مدد کوي ته یا الله ته خپل کور ولا مدد وکړي یا الله څرنګه چې د نور مسجدونه ابود شوي یا داسې د ابود کړي او اعمالو باندې ابود کړي یا الله په تعمیراتو باندې ابود کړي یا الله دې موږ سره چاته سول حاجت پیش ما کړي ته په خپل باندې غیبی مدد وکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه. داتا چنن کوي مسته انسانا داتا چنن کوي مسته انسانا خدای ته بس جواب ورکړي انسانا خدای ته بس جواب ورکړي انسانا داتا چنن کوي مسته
ته چې نن کوي مستی انسانا خدای ته بس جواب ورکړي انسانا خدای ته بس جواب ورکړي انسانا دا ته چې نن کوي مستی انسانا دا ته چې نن کوي مستی انسانا خدای ته بس جواب ورکړي انسانا خدای ته بس جواب ورکړي انسانا